دا په اروپا کې له نازیانو وروسته تر ټولو بد ظلم و. یوازې په څو ورځو کې 8000 سړي او هلکان د خپلو کورنیو بیل کړل شول او له وژل کېدو وروسته په لویو قبرونو کې وغورځول شول. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک نه یوازې دا چې په مخنیوي کې یې پاتې راغلل، بلکې په لوی لاس یې زرګونه مسلمانان د هغوی وژونکو ته وسپارل چې مشري یې د بوزنیا د سربانو قومندان راتکو ملادچ کوله. د دې نړیوال ګډ شرمغږ لسیزې انګازې کوي او دا داسې څه نه دي چې موږ یې پر پیښېدو خبر نه یو. ډیرو دا هر څه ولیدل او ټول وژنه د بوسنیایي سربانو د هغه پوځي کمپاین برخه و چې د سربرنیڅا له ټول وژنې 3 کاله مخکې روان وو او خپل هغوی هم توکم وژنه بلله. کوم جرمونه چې شوي دي د بشریت په تاریخ کې تر ټولو بدو جرمونو کې شمیرل کېږي. په هغه کې ملادچ یو له هغو کسانو چې د ټول وژنې په تور محکوم شول. د یوګسلاویا د ځانګړې محکمې تجربه د نازیانو له محاکمې وروسته چې جرمني کې هڅه وشوه د نړیوال عدالت لومړی تجربه وه. سره له دې چې د پام وړ ډیر شمیر خلک نه یوازې دلته په هیګ کې بلکې په سیمه ییزو محکمو کې محکوم شوي دي، خو بیا هم ډیر داسې کسان شته چې په دې جرمونو کې ګرم پیژندل شوي خو لا هم نه دي محکوم شوي. د خلکو درد او قرباني لا هم نه دي پیژندل شوي. خو ټول وژنه لا هم ردیږي. ګڼ بوسنیایي سربیان په سربرنیڅا کې د وژنو پراخوالی او یا هغه څه چې هلته شوي نه مني. د دې تاریخ له سره لیکل له وړاندې وژونکې پایلې لرلې. تیر کال یو ښي اړخي توندلاري په نیوزیلند کې د جمعې په ورځ 50 لمونځ کوونکي ووژل. له دې وژنو څو دقیقې مخکې د هغه سندره اورېده چې د بوسنیا د هغو مشرانو ستاینه پکې کېده چې په ټول وژنو محکوم شوي دي او وروسته په لوی لاس په اروپا کې د سپین پوستو عیسویانو مدافعین ګڼل شوي دي. امیر سولګیچ په سربرنیڅا ټول وژنه کې یوازې له دې عمله ژغورل شوی و چې هالند کې له سوله ساتو سره د ژباړونکو په ډول کار کاوه. د بوسنیا د مسلمانانو برخلیک اوس یو شعار دی او یا هم د ښي اړخو توندلارو لپاره د توندلارۍ شعار و. دا د بوسنیا د ټول وژنې د نه منلو ځینې لویې پایلې دي. په سربرنیڅا کې دوی لا هم مړي ښخوي. د ځینو قربانیانو موندلو ان 15 کاله وخت ونیو. څه ناڅه 1000 تنه لا هم ورک دي او ژغورل شوي په داسې نړۍ کې ژوند کوي چې ځینې لا هم د هر څه مبالغه بولي او یا هم وایي چې داسې څه بیخي لا شوي نه دي.